مرکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 50 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ای په څادر ځان غوښتون کې څملاستون کې پاتېږه او نړیوالو ته خبرداري ورکړه او د خپل پروردګار لوی اعلان کړه او خپل جامې پاکي وساته او له پلیدۍ نه په څنګ اوسه او د هغه څه په مقابل کې چې ورکړي دي د زیات ترلاسه کولو لپاره احسان مه باروه او د خپل پروردګار په خاطر صبر وکړه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خنو کله چې په شپېلۍ یعنې سور کې پوکی ووهل شي هغه ورځ به ډېره سخته ورځ وي د کافرانو لپاره به اسانه نه وي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ ډېر مال مې ورکړ د دې ترڅنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل او د هغه لپاره مو د مشرتابه لاره برابره کړه. بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم. هېڅکله نه، هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی. سأرهقه صعودا. زه خو به هغه ډېر ژر له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. نو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه. بیا یې د خلکو لوري ته وکتل. بیا یې وچولی ترې وکړ او خوله یې بړوسه کړه. بیا یې شا واړول او تکبر یې وکړ. په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوډې دي چې له پخوا نه را روانې دي. دا خو یو انساني کلام دی. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ډېر ژر به زه هغه دوزخ ته ننباسم او ته څه پوهېږې چې څه دی هغه دوزخ؟ داسې یو اور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشې کوي. د بشر لپاره تباه کوونکی دی. عليها 19 پر هغه باندې 19 د عذاب فرشتې کار کوونکي ټاکل شوي دي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مونږ د دوزخ دغه معقلان پرښتې ګرځولي دي او د هغو شمیر مو د کافرانو لپاره ازموینه ګرځولې ده تر څو چې د اهل کتابو باور راشي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان په کوم شک کې پاتې نشي او د چا چې په زړه کې ناروغي ده او کافران دا وایي چې خنو د الله د دې عجیبه خبرې نه څه مطلب کېدای شي په دې ډول چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي لار ورخي او استاد پروردگار لخرې په خپل لهغه پرته بل څوک نه پیژني او د دوزخ یادونه لدی پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوی چې خلکو ته پند وي. کلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هیڅ کله نه قسم دی په سپوږمۍ او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي او قسم په سهار باندې کله چې رڼا کیږي دغه دوزخ هم له لویو شیانو څخه یو دی د انسانانو لپاره ویرونکی له تاسې نه د هر هغه چا لپاره ویرونکی چې د اعتدال له حالت څخه وړاندې تګ وغواړي یا بیرته پاتې کېدل وغواړي. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر څوک د خپل کړو په بدل کې ګراو دی د خلاص کسانو څخه پرته چې په جنتونو کې بوي هلته به هغوی له مجرمانو څخه پوښتنه وکړي تاسې څه شي دوزخ ته بوتلی؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين